تاسو سرویس کړه ده نه مو ده کړه او که کړه مو ده نو چېرته مو کړه ده په څه شي کې مو کړه ده کومې ادارې کې او بیا روکه راغلی او په څه وجه راغلی ټایم مو پوره شو یا نور داسې څه کیسه وه هغې نه مخکې راوتی زه سرویس نه وه چې میټرک مې وکړ هغې نه بعد ګورنمنټ کالجونو کې مې FEC کوله جی سر بیا هغې نه بعد بیا وړلم ایرفورس ته اچھا ایرفورس کې مو 11 کلانوګاري وکړي چې بیا بروبار نه و هغې سیټینګ مې نه جوړېده هغه کې ایرفورس کې بیا مې میډیکل بورډ وشو بیا کلي ته راغلم کلي ته چې راغلم که موږ سره یو کس و کور کې به موږ سره دغه زمیندري وله چار مې کوله ابا سره مې بیا مې ابا ورته ویلي وو ده مې ابا ته ویل چې زه پسې نور نه شم کولی ته مو ته مو په زه بل څه کړو ابا مې ته چې ته خپل ځون په زوی سړی راووله مو ته سړی پیدا کړه بیا ته څه هغه چې زه راغلم مونه مقصدان حجرې کې لمونځ مجلس مې کول پوښتنه وکړه چې څومره چټي دي ده مو ته چې پوهه راغله درته وایي چې د ډېر خوښ ګډاونه شوې چې بس مو ته یې څه چل ده ولې په ګډاونه شو ویلې دومره خوښ ته وایي چې ابا د زه پرېښاله ده ریپلیسمنټ او استاد ته ریپلیسمنټ خپله ده ریپلیسمنټ پیدا شو اوس به زه لوړ شم اوس لوړ شو بیا مې ابا راوغواړه هغې ته یې دغه کیسه وکړه ابا مې ته وایي چې ته ورسره مستو ته مې چټي وکړه دا یې مې تو په زوی ولګوه بیا مو تقریبا خدا خبر هیر دیدله هغې نه بعد مو دلته چې څومره ورځې شپې تېرې کړې دي نو هغه په خاصو مېزره مې کړې ده چې څرنګه سپور زمیندور چار کوي هغسې مې کړې ده دلته مې زمیندورانو سره مشرانو سره تعلق جوړ شو بیا یو ځل دې داسې چل وشو چې بل ملګری مې پیرپایي ده نوشیرې پیرپایي نوشیرې پیرپایي هغې ټلیفون وکړه وایي چې یی به مو ته شیخ ویل چې شیخه چېرته مو ته چې کور کې کلي کې وي چې داسې وکړه چې هغه نه کویت نه ټیم ورغله هغې ته زه ویل زه یې سلیکټ کړم اوس ټیم ورغله د سعودیه وله هغه سعودیه ته قصد او کلي ټیکنیشن راغلي فوجي فاونډیشن هسپتال ده په هغه کې پنډای کې وي تاریخ ورته وشوه زه وراغلم بیا مو ته چې دا خو فوجونو ادارات هغه به وکړي سپهداران میجران به وکړي موږ څوک څه کوي ایرفورس خو الحمدلله هغو ټسټونه مسټونه وکړ نو موږ شپې شاید ایرفورس سره برتي کړي یو د آرمي وه نو تقریبا 15 کاله مې سعودیه کې هغې خلاص الحدود او انټیریر منسټرۍ ولا هغه هغې کې 15 کاله تېر کړل دا هغه وخت ما هلته تېر کړ بیا جنابان بیا کلي ته راغلم د شعر چې تاسې خو مطلب زه خو په کلي کې وګرځېدم چې ته مې داسې څوک مندال نه چې هغې چې دا شعر لیکلی یا ادب سره تعلق یا چې ته سټوري لیکلی یا چې ته کلم لیکلی یا عام داسې بل څه تحریر په تحریر کې تحریر لیکلی چې هغه مطلب د معاشرې دپاره څه د فایدهمند وي د خیر ذریعه ګرځېدلي نو تاسې نور څه لیکل میکل کړي که نه شعر مو لیکلی او که شعر مو لیکلی د هغه تاسې ته یود دي یا که به یود نه دي چې ته محفوظ دي چې تو سره محفوظ وي او که محفوظ وي نو څومره تعداد کې لیکلي شوي تاسې هغې کتاب چاپ کېدای شي یا نشي چاپ کېدای دزن تاسې ته خپل څه یود وي دې ته یاره مو ته خپله څوک یود نه دي اوس خو زه منټلي داسې یم چې زیرو شوی نو هغې وخت مو پښتو ادب سره اردو ادب سره په پښتو ادب کې مې لیکل کول
هغې سره مې تعلق و. بنو کې مې چې کوم خلک وو هغو سره تعلق و، هغه غونډ دغه خلک وو، شعر او د ادب والا خلک وو. نو دغسې چې کوهاټ کې څوک وو، هغه کې پېښور کې څوک وو چې چا سره مې تعلق جوړېده، د هغو سره مې تعلق جوړ کړی ده. نو هغې وخت کې پښتو د اخبار بانګیارم اخبار و، هغې کې پښتو پیج و، د هغې کې مې افسانې هم لیکلي دي، چاپ شوي دي. تاسو خپل افسانه لیکلې؟ خپلې افسانې مې پکې لیکلي دي. ماشاءالله. شعرونه مې هم پکې لیکلي دي، غزلې، نظمونه. افسانې باره کې دومره څه معلومات شته چې لکه کوم څو افسانې مو لیکلي دي، هغه عنوان یې څه و یا هغې بیک ګراونډ څه و؟ یاره اوس دغه شعرونه مانه بلکل هیر دي، او زه به ولټوم که چېرته مې هغه افسانې مې باقاعده لیکلې وي، خو اوس خبر نه یم چې هغه په یا ډایرۍ به چېرته وي چېرته به نه وي. دا مو خپله لایبرري جوړه کړې ده، د هغې کې هغه کتابونه مې غونډ محفوظ ایښي دي چې کوم یې سکول کالج کې ویلي دي، هسې مې ویلي دي. اوس هم کتابونو شوقین یم چې د ښه کتاب مې نه کوي یا کسه یې هم ځان ته یې پیدا کوم. نو نوره مو داسې نه شته چې زه وایم چې موږ په خاندان کې یا کلي کې هغه کې دا قسم خلک وي، هغه خلکو مو څه تعلق نه ده سره پاتې شوی، نه مې څوک لیدلي دي، نه مې څوک پېژندلي دي. خو د شعر و ادب ته تاسې د خپلې علاقې په حوالې سره په کوم نظر باندې کس وئ؟ نو زه خو دې ته دا باندې کس یم چې زه خو یعنې که موږ په خپل شمدانه کې خپل کلي دې کې چې چوکاره زه ورته وایم چې چوکاره کې مو څوک داسې سړی نه ده موندلی چې دې سره د شعر سره شوق وي. مونږ چوکاره نه بار چې وو کسان وو، کسان چارچاپېره شته دي، لکه سواتره، شاه زرخیزه دو، بنو شول، نوره احمد آباد شو، ګنډېري خټک شول، نو لتمار شو، ډېر غټ درنه نومونه دي پکې چې ادب او د شعر او د ادب حوالې سره. خو چوکاره کې مو ته څوک نشته. زه مو چې کله خپل هغه هغومره وګرځېدله، لټون مې وکړه، پلټنه مې وکړه، نو داسې توسې باندې نورو خلکو نه مې پوښتنه وکړه، مشرانو نه، نو داسې څه مو په خیال کې چېرته داسې ادبي تنظیم یا داسې شاعر چې هغې یا چېرته کتاب چاپ شوی یا چېرته مشاعره کړې یا چېرته ادبي تنظیم په چوکاره کې راغلی یا چا جوړ کړی، هغې کې بیا کسان هم شامل وي. ادبي تنظیم کې خو خامخا 10-12 کسان پوهېږي که نه، یا داسې ادبي غونډه شوي، بل چېرته نه څوک راغلي په چوکاره کې داسې څه غونډه کړې. مو په یاداشت کې یا د مو په پلټنه باندې چې څومره مو تحقیقات وکړل، نو داسې چېرته څه خبره مو ته معلومه نه شوه؟ دې لحاظ سره چوکاره بلکل زیرو ده. چوکاره کې هېڅوک نن څه خو شاعران پکې شته دي، هغه داسې دي چې هغه چې موږ به ورته وایو چې کیسټي شاعران دي. کیسټي شاعران به وي چې هغه یو ټایم پورې لیکل ولیکي، غزونی دور چې کوم وي که نه، چې هغه تاسې ته پاته ده چې هغې دور کې هغه څه لیکل ولیکي، خو هغه خو داسې معیاري نه وي. نو وشي ولیکه چې ریکارډ کړه شي، خو بس هغه په هغې ټایم باندې بیا ختم شي، څه موده پرې وچلې شي، میاشت درې، خو نور داسې څه دغه تاسې چوکاره کې مو په یاداشت باندې څوک نشته داسې چې مو سره تعلق وي چې دې لحاظ سره داسې څوک مو نه دي موندلي. صحیح. لکه داسې بل چا سره مو داسې چې ته خبرې شوي چې تاسو ویلي چې ردي کې خو لکه چې رام شته، ادبي رام شته پکې یا شعر ویلی شي؟ دلته مې نه چا سره نه ده شوه، بهر نه سوا د تو نه چې دا اول ځل تو سره ملاوېږم چې ادب سره د تعلق ښه ده، ادب سره د مینه ښه ده، ادبي خلک ښه لټوي چې ځان سوسایټي وي، یو ادبي سوسایټي وي، هغه لټوي. داسې مو نه دي چېرته شوي. زه به خپله کیسه درته وکړم چې چونکې ادبي تنده سړي خامخا وي، نو هغه چې زه کله کلي کې وم، نو مو خپله په عام خلکو کې ملګرو کې ښه داسې یار دوست مې نشته په خپل علاقې کې چې زه یې کور نه روز بیا هغې سره زه داسې مجلس وکړه چې هغه مو زړه سره خوښ وي، هغه ښه خوښ وي. نو هغې دپاره چې دا زه بیا یا ګنډېري ته ځم،
د المور د بي ټولنه چې د هغې ښه غړی لکه مطلب سرپرستیاله یې زه جوړ کړی یم او کسان خو داسې ډېر نشته مطلب څلور پنځه کسان وي چې هغه دا چلوي نو هغې نه علاوه که دورې نشه لوړ نو بیا لاډکمار یا له تمر ته ملګرو ته ور شم سواترې کې میټخیلو کې تخوکو کې یا روندستون دی هغو سره مې رابطه وي نو خو زه خو دغه تاسو غوندې خپل کلي نه داسې ډېر امیدونه مې نشته چې مې د دې نه پاس خو داسې څه کردار پکې پیدا شي چې زما چې راته یاده وي نوره بله ډېرې کیسې دي ټولنه کې هر رنګه خلک وي چې هغه کردار ادا کوي خو په دې لحاظ سره ډېر کم کسان بلکې نش برابر دي اوس سر تاسې د پیژنئ که نه د شریف صاحب بچا د عارف خټک یا پینداخیلو عارف صاحب چې دغه اوس 50-52 سال پس چې د بیا اسلام آباد نه چوکاټ ته پرېوته او هغې څه 19 کتابونه لیکلي دي په انګلیش کې خپل ډپارټمنټ پورې کې یا سټوډنټس ته پورې یا عام د سره چې کوم تحقیقي مقالې دي سره علامه اقبال او قید اعظم باندې ډېره چاپ کړی و هغې نه علاوه خوشحال بابا رحمان بابا باندې ډېره چاپ کړی و بلکې هغې ته داسې دي چې د هر څه تقریبا ډېرې کیسې ورته هغه ازبر دي یو دي او خدای دې لري چې داسې خلک شته او کیدای شي مخکې څه ګایډنس چاته نه میلاو شوه ځکه داسې نه یو وخت دا شیونه ډېر کم وو بلکې خلکو به دې ته په ښه نظر نه کتل وی چې دا هغه او که چې تاسو سره چې د کومه خپله شاعري نشته یا ته یو درنه یا دې نه ورکړو هغې نه دغه غټه وجه دغه کېدای شي ځکه چې تاسو یو بجې چې د هغه خو داسې وم چې صوفیانه ټایپ ته او دا کیسې به ډېرې نه خوښولې جی موږ خپل مشرون چې دي هغه دغه قسم خلک هغو ونه خوښول اوس تاسې خپل د اوس دور کې چې د کوم مهم دور ده دې کې تاسې کورنۍ کې یا داسې چارج چې ته داسې څوک وړ سټوډنټس چې هغې کې تاسې نه پته لګېدلې چې دا غزل لیکي یا شعر لیکلی دی یا څه افسانه لیکلی دی یا ناول باندې شروع ده یا نور داسې څه ډایري لیکلي وي چې هغه څه فایدې ولا شاید لیکلی وي نو ته اندازه نشته ده نه نشته څوک موته خو څوک نه دي پکې معلوم چې دا موږ ته معلومه شوې چې دا قسم لیکل کوي تاسې خپل بچا چې دا صبور خو لیکل کوي نو که هغه خو چونکې صحافت سره یې تعلق ده هغه دې لیکلو نه نه یم خبر خو مو دغه ورته ویل چې ته چې هغه سره لټریچر سره اخبار سره یا ټي وي سره یا چا سره دې خلکو سره تعلق ده د بچا ده چې تو څه خو دې کړي وه تش خبر نه خپله ډیوټۍ نه خو څه نه جوړېږي لکه هغې سره حقیقت سره چې تاسې خبره ده چې سره موقع شته سره موقع شته اوس خو یا شته سره موقع که هغه فایده ونه اخیستی چې خو دې لیکل خو مو قلمونه یې کتلي دي څو داسې کیسو باندې لیکل کړي دي هغوی څه ټاپکس یې سره اوس هم مو خیال چې که په اخبار سره ټچ وي نو لیکل کوي خامخا اخبار سره هغوی زیات تعلق چې د هغه ټي وي سره دنیا ټي وي کې ده اوس که نه دنیا ټي وي ښه او تاسې د بل بچا چې د زید هغې خو بیکګراونډ دا شته چې سکول سره ایجوکیشن سره د هغه د هغې باندې سوچ ښه کوي په هغې باندې مانه خپل فیلډ کې ښه انټرسټډ ده چې کومه چارې دو هغه چار په شوق سره کوي نو دې کې بل خوریان و د صادق هغه هم د کتابونو سره ډېر شوق ده نو هغه چې روشي مو سره یو ټیم لګوي بیا ورته یې چې دا کتابونه مې میندلي دي یا مې کړي دي زه ترې ته راوړم مو ته هغه کتابونه بیا رسوي دا ښه ریلیشن دی وکړه که هغه خپله یې نه وي خو کم از کم تاسې تشنګي چې ده تاسې تنده چې دا خو پوره کوي بلکل تاسې په مزاج پوه ده دا اوس د مو لایبرري چې دې کتابونه سره کتابونه یې نه دي پکې دروړي دي اچھا اوس چې روشي هم دا کتابونه ورپسې
چلو صاحب تاسې شوق مې و جزاک چې الله. تاسې سره زه ملاقات وکړم. څو ځله مې مخکې هم کوشش کړی وم خو ملاقات ونه شو او نن په خیر ادا کړی وه. بلکې زه چې پرون پېښور نه تللی نو هغلته کې مې دا وویل چې لکه لوړ به ښه ځکه چې مو چا سره ملګرېدل دي هغه ضروري دي. جزاک الله. هغه دغه تاسو سره ملګرېدل وو، لرې نه یو سره نږدې یو، خو بیا هم چې دا ملاقات چې د هغه ډېر کم خو اوس هر چا خپلې خپلې منډې تړلې چارې لري. زه خو اوس خلکو ته یم چې مخکې خو خلک دلته وو، اوس غټ په دې مخ روان دي، دا د څوک نه ملامېږي. اوس زه په کور کې یو ظاهر ده او بل ظاهر، یو چې ده ولیکه المصائب العالم الشیطان، یو مې کور ولده یو من ورته نو دا درې کسان څلور کسان په کور کې نو څوک په کور کې ښه نشته. ویلې چې سبور دی درې دي بچي درې دي، هغه ماته یې چې بابا موږ تروشه موږ خو سکولي یې نو دې وجه نه ډېره مهرباني جزاک الله خیر. نو سامعین ملګرو یارانو دوستانو دا د موږ د علاقې ډېر دروند او نازوله کس ته محمد ولی زاهد صاحب، چونکې مو مخکې د ده نوم سره زاهد کتل، زاهد به مې اورېدل، نو مو ویل چېرې چې دا زاهد ولیدل. نو د هغې تحقیقات چې مو کله وکړل نو مو ته معلومه شوه چې د موږ په علاقې کې په چوکاره کې داسې څوک شته چې هغه د شعر او ادب سره تړون لري. نو دا جی محمد علي زاهد صاحب و، د سره مو ته تاسو سره څو خبرې ریکارډ کړې. نو امید ده چې تاسو به خوښ شئ او زه کوشش کوم چې د شاعري چې کومه ده لیکلې ده یا د کومه افسانې لیکلې دي چې د هغې نمونې ښه زه پیدا کړو چې هر څرنګه وي چې ته نښه وي نو هغه د تاسو په مخ کې وړاندې کړه. نو د مو علاقې کې د نوره په کلي ټولنه کې چې دا مو په خیال چې مو ولیدل نو اول سړی ده چې هغه د شعر او ادب سره تعلق لري. دا د محمد علي صاحب په وینا باندې چې په چوکاره کې داسې څوک نه دي لیدلي چې هغې ته د یا شعر ویلی یا هغې سره داسې ادبي خبرې شوي، بلکې د چوکارې نه بار لکه ګنډېري خټک شول، لتمبر داسې بن او صابرآباد سایډ ته یا کوهاټ پېښور د دغې خلکو سره هغه نومونه چې د دوی وخوستل چې عبیدالله مجبور سوراني صاحب، مولانا عبیدالله مجبور سوراني صاحب، طاهر کولاچي صاحب او مطیع الله قریشي صاحب او بل تاسې یو کس په شان اسري ګل اثر او ایوب صابر صاحب د کوهاټ په سیمه باندې او سلیم راز صاحب چې هغه دی چې هغه زه خپل استوز ګڼم او د چرسدې والا سلیم راز صاحب الله دې وبخښي. نو دغې څو خبرو سره تاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.